السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ملګرو، هیله لرم چې تاسې به جوړ روغ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه زاهد خان یم. تاسې ته په نننۍ ویډیو کې د یوټوب ویډیو ته د هیشټیګز د لګولو د ګټو او زیانونو په هکله معلومات وړاندې کوم او په اخر کې تاسو ته ښیم چې څنګه تاسې کولی شئ چې د یوټوب ویډیو ته هیشټیګز ولګوئ. نو د هر څه څخه وړاندې ملګرو، که چیرې تاسو زموږ آنلاین پښتو استاد چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نشان هم ووهئ، تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو معلومات تر تاسو پورې ډېر ژر در ورسیږي. نو راځئ محترم ملګرو، و د یوټوب ویډیو ته د هیشټیګز لګول د دې ګټې او زیانونه چشت دي. لومړی باید تاسې په دې باندې پوه شئ چې هیشټیګز چشت دي. هیشټیګز دغه د زینې څخه وروسته چې کوم لفظ وي، هغه لفظ د زینې سره مښتی وي، و دې ته هیشټیګز ویل کېږي. لکه تاسې چې په دې ویډیو لاندې په دې شنه رنګ کې دغه کم تورې ویني چې زینه ده، وروسته بیا دغه افغانستان لفظ دی، دا چې سره ومښلیږي نو بیا رنګ بدلیږي، و دې ته هیشټیګز ویل کېږي. دا لومړی په ټویټر کې ډېر زیات عام ولو، وروسته بیا په فیسبوک کې استعمالېدی، اوس په یوټوب کې هم ډېر زیات استعمالیږي. د دې تر ټولو زیاته ګټه دا ده چې کله یو څوک په انټرنټ کې یا په یوټوب کې دغه لفظ سرچ کړي، نو د نورو ویډیوګانو سره دغه ستا ویډیو هم چې تا هغه کوم هیشټیګز جوړ کړی وي، هغه ویډیو هم ورسره راپورته کېږي. نو لکه تاسو چې وینئ ملګرو، دا دی اوس دغه افغانستان لفظ ما هیشټیګز جوړ کړی دی در دې ویډیو لاندې. نو کله چې زه دغه افغانستان لفظ باندې کلیک وکړم، نو دا دی تاسو وینئ چې د افغانستان په هکله چې کوم ویډیوګانې وي هغه ټولې دلته بیا رااوړي. نو په دې ویډیوګانو کې زما ویډیو هم ورسره رااوړي. دغه د هیشټیګز د لګولو ګټه ده. او پاته سو دا خبره چې هیشټیګز کوم زیانونه لري. د هیشټیګز د لګولو کوم زیان نسته. یو تر ټولو لوی زیان یې دا دی که چیرې تاسې خپل ویډیو ته یو داسې هیشټیګز ولګوئ چې هغه شی ستاسو په ویډیو کې نه وي، نو بیا د یوټوب له خوا څخه ستاسې پر ویډیو باندې او تاسې پوهیږئ چې په 3 سټریکه باندې ستاسې یوټوب چینل مخ ته ختم کیږي. نو په دې وجه سره باید تاسې احتیاط وکړئ. کومه ویډیو چې تاسې جوړه کړه، نو د هغه ویډیو مطابق تاسو یو مشهوره هیشټیګز ورکړئ. لکه مثلا اوس ما دا څنګه په افغانستان کې د یوټوب چینل ویریفای کړو، دا یو ویډیو ما جوړه کړې ده. په دې کې زه اوس چې کوم ما معلومات وړاندې کړي دي، نو هیشټیګز مې هم هغه شی لګولی دی. مثلا د افغانستان په هکله ده، نو ما هم هیشټیګز دغه رقم افغانستان لفظ جوړ کړی دی، او دا رقم ویریفای طریقه زه دلته ښیم، نو ما هم هیشټیګز د ویریفای لفظ جوړ کړی دی. نو که چیرې تاسې دا رقم هیشټیګز ورکړئ، نو بیا هیڅ سټریک نه پر راځي. او که چیرې پالتو یا غلط هیشټیګز تاسې ورکړئ، نو بیا د یوټوب چینل لخوا د یوټوب لخوا څخه ستاسو پر چینل باندې سټریک راځي. نو دا د یوټوب د ویډیو ته د هیشټیګز د لګولو ګټې او زیانونه ولو. او پاته سو دا خبره چې څنګه تاسې کولی شئ چې د یوټوب ویډیو ته هیشټیګز ولګوئ. نو که چیرې تاسو مخکې یو ویډیو اپلوډ کړی وي، نو هغه ویډیو په خپل کمپیوټر کې چالانه کړئ یا په خپل موبایل کې چالانه کړئ، وروسته بیا دغلته ایډیټ ویډیو باندې کلیک وکړئ. نو بیا چې کله تاسې پر ایډیټ ویډیو باندې کلیک وکړئ، نو یوټوب سټوډیو به تاسې ته خلاصه سي. کله چې محترم ملګرو یوټوب سټوډیو تاسې خلاصه کړه، نو په یوټوب سټوډیو کې به بیا تاسې دلته لاندې ډسکریپشن دی، په دا ډسکریپشن کې به بیا چې کوم خپل معلومات تاسې لیکئ هغه ولیکئ. مثلا ما دا کم معلومات لیکلی دی هغه دا دی تاسو وینئ، او وروسته بیا لاندې چې کله تاسې راشواسئ، نو بیا به دلته انټر بټن ووهئ، او وروسته به دغه کم بیا زینه ولیکئ، او د زینې څخه به وروسته هغه توري ولیکئ. بیا چې دویم هیشټیګز جوړوئ، بیا انټر بټن ووهئ او لاندې هغه هیشټیګز ورکړئ، لکه دا چې تاسو وینئ.
او بیا وروسته که دریم جوړوئ هم یې داسې بیا انټر بټن ووهئ هغه زینه ولیکئ وروسته هغه توري متصل ورسره ولیکئ نو بیا هشټیګ ځین جوړیږي که چیرې تاسو په دې مابینځ کې سپیس ورکړئ نو بیا هغه توري سره هشټیګز نه جوړیږي او پاته سولو دا خبره چې تاسې باید د خپل ویډیو ته تر 3 هشټیګز څخه بلابود هشټیګز ورنه کړي ځکه بلابود هشټیګز بیا نه راځي او بل دا خبره ده کوم هشټیګز ورکوئ هغه مشهوره الفاظ ورکوئ هسې یو هشټیګز مه لیکئ ځکه خلک چې په انټرنټ یا یوټوب کې یو شی سرچوي هغه مشهوره الفاظ سرچوي نو تاسې داسې مشهوره الفاظ ورکوئ بیا ستاسې هشټیګز په وجه سره ستاسې ویډیو ډیره زیاته مشهوره کیږي محترم ملګرو تاسو خو مخکې پر دا زما پر ویډیو باندې هشټیګز لیدلي ولو اوس چې کله زه دغه هشټیګز ختم کړم تاسې به ووینئ چې بیا دغه زما پر ویډیو باندې هیڅ شی نه وي زه دا ویډیو سیو کوم وروسته بیا ریفریش کوم نو دا د تاسو ویلی چې کله ما په ډسکریپشن کې هغه هشټیګز ختم کړي نو دلته هغه هشټیګز ختم سولو مخکې پر دې ځای باندې هشټیګز ولو اوس د دې ځای څخه هشټیګز ختم سولو نو دویم وار که زه خپلې ویډیو ته هشټیګز ورکوم نو بیا به دلته پر ایډیټ باندې ایډیټ ویډیو باندې کلیک کوم او دا رقم بیا به په هغه رقم په کم ډسکریپشن کې چې دغه د معلومات تر هغو لاندې به زه دلته د انټر بټن به وهم او بیا وروسته زینه لیکم او کوم شی چې زه هشټیګ جوړوم دا د یو مې ولیکي او دا رقم بل هم لیکلی سم 3 پورې چې تاسو اوس ورته وګورئ اوس زه دا ویډیو سیو کوم او بیا وروسته ویډیو ریفریش کوم نو دا د تاسو ویل دی چې هغه هشټیګز په دا رنګ بدل سولو د هغه یو لپس چې ما په کم ډسکریپشن کې هشټیګز ورکړی و هغه جوړ سو نو محترم ملګرو که چیرې تاسو زموږ دا ویډیو خوښ سوی نو مهرباني وکړئ دا ویډیو د سره لایک او شیر یې کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او که کوم معلومات یا کوم غوښتنه لري د دې ویډیوګانو یا نور معلومات غواړئ نو موږ ته تر دې ویډیو لاندې په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله زه تاسو ته بیا د هغه معلوماتو یو نوی ویډیو درته جوړوم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته